دا تاسو ګورئ د بغلان د امنیه قومندانۍ اطفایه په حالات د کار کې لګیا ده او دغه د پرسونل د اطفایې هم دلته حضور لري. تاسې مخامخ وینئ دا د اطفایې کارمندان دي د بغلان د امنیه قومندانۍ. همدا رقم نور ارګانونه ذی دخل هغه ټول په دغه ساحه کې حضور لري. سالنګ په تونل کې یو د تیلو ټانکر څخه ورلګېدنه شوې چې ټانکر په ځمکه باندې لوېدلی ده او پټرول تیل ول او دا ورلګېدنه رامنځته شوې ده چې 15 تنه زخمیان مونږ هماغه شپه د امنیه قومندان محترم ملا صاحب عزیز الله هماغه ساحې ته تللی و او زخمیان انتقال کړل دي پروان روغتون ته او جنوبي خواته 8 تنه شهیدان شوي دي. دغه اړخ ته یو تن بیګا شهید او 11 تنه نور بیا نن راویستل او روغتون ته راوړي دي چې هغه هویت نه څرګندېږي ځکه سوځېدلي دي او جسدونه واړه او غټ دي چې په هغه کې ماشومان زنانه او سپینګیري داسې کسان پکې شامل دي. نو موټرونه تقریبا شاوخوا 12 موټرونه پکې سوځېدلي دي او دوه داسې ویل کېږي چې د زغالو موټر هم پکې سوځېدلي دي. ورلګېدنه لا تر اوسه هم د سالنګ لاره بنده ده او کوشش کوو چې انشاءالله دغه لاره خلاصه کړو او زخمیان او شهیدان له ساحې څخه را بهر کړو. دا د سالنګ د خوا نه چې راوځي اوله ګالرۍ ده، ګالرۍ ټولې ډکې دي له موټرو څخه او دا تر تقریبا د کیلګلې ساحې نه چې دا موټر جای په جای ولاړ دي. دا د سالنګ اوله ګالرۍ ده چې موږ د سالنګ لخوا په دې ګالرۍ کې داخل شولو. خو الحمدلله امنیتي مسؤلینو ډېر ښه ترتیب کړی ده چې د شمال لخوا نه چې څوک کابل طرف ته ځي دغه لارې اکثره ځای کې دوی ولاړ دي او دا موټرې ګوشه کړي دي چې تر څو پورې دا لاره بنده نه سي. ماشاءالله د سالنګ نه چې راوځي په طرف د بغلان باندې دا سړک همغه د سالنګ د خولې نه چې موږ پې باندې راځو ماشاءالله ډېر سره برابر کړی ده، ډېر کار یې پې باندې کړی.